سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته لزیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري شلمه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 11 سره برابر ده. زه شبنم وزیریم او تاسو ته لزیر نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د یونیسف له لوري د راستنو شویو ماشومانو او کورنیو د ملاتړ غوښتنه. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف مرستیال د چایبان د میلیونونو افغانانو د ستنېدو په لړ کې د ماشومانو او کورنیو د لا ډیر ملاتړ غوښتنه وکړه. د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د اسلامي امارت د لوړپوړي پلاوي ګډون. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوي د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه یاد هیواد ته لاړ. او د ټولګټو وزارت ویلي چې تیرې یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې لسګونه زره مټریک ټنه انتقالات شوي دي. د خبرونو تفصیل. یونیسف د میلیونونو افغانانو د ستنېدو په لړ کې د ماشومانو او کورنیو د لا ډیر ملاتړ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف مرستیال تد چایبان د هغو کورنیو او ماشومانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې ډیری وخت په ناڅاپي او ستونزمن سفر ستنېږي او د بیرته ستنېدونکو ډیر شمیر د افغانستان له وړاندې کمزورو ټولنو ته ستونزې جوړوي، چیرې چې له نیمایي زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او له 40 کلونو جګړو د وچکالۍ له ګواښ او نورو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په وینا ماشومان په ځانګړي ډول بې سرپرسته ماشومان ځانګړي ساتنې ته اړتیا لري او په وینا یې د جولای تر پایه یونیسف له 6,000 څخه زیات بې سرپرسته او جلا شوي ماشومان ثبت، ملاتړ او هغوی یې له کورنیو او خپلوانو سره یو ځای کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې بیرته ستنېدونکو ته د سفر پر مهال خوندیتوب، د دوامداره پاملرنې کیفیت او د بیرته ستنېدو سیمو کې اساسي خدمتونو ته لاسرسی تضمین شي. او په وینا یې د زده کړو، روغتیايي خدماتو او اقتصادي فرصتونو محدود لاسرسی د دې سبب شوی چې ټولنې په لنډ وخت کې دومره ډیر بیرته ستنېدونکي په سمه توګه ځای پر ځای نه کړي. چایبان د ایران، پاکستان او افغانستان څخه غوښتنه وکړه چې د بیرته ستنېدونکو د بهیر لپاره خبرې اترې وکړي څو ستنېدل په پړاوونو کې ترسره شي. نوموړي د غرض له مرستندویه سازمانونو هم وغوښتل چې د بیرته ستنېدونکو په تیره بیا ماشومانو لپاره د بشري مرستو ملاتړ ډیر کړي. د ټولګټو وزارت ویلي چې تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې لسګونه زره مټریک ټنه انتقالات شوي دي. د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د زمري میاشتې له 10 نیټې څخه تر 14 پورې د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 13263 مټریک ټنه انتقالات شوي دي. د حقشناس په وینا د حیرتان بندر له لارې 18228 ټنه، د عقینې بندر له لارې 6249 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 16530 ټنه او د خفاف هرات له لارې 12250 ټنه انتقالات شوي چې ټولټال 13263 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي چې هیواد ته وارد او صادر شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د انتقالاتو له ډلې یوه برخه صادرات دي. په تیره یوه اونۍ کې 599 ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه او د انار جوس دي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه یاد هیواد ته لاړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې د اسلامي امارت لوړپوړی پلاوی چې مشري یې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي کوي، نن د دوشنبې په ماښام د قرغیزستان جمهوریت ته د اقتصادي فورم د ګډون په موخه روان شو. د یاد وزارت په وینا دا سفر چې د قرغیزستان د جمهوریت په رسمي بلنه ترسره کیږي د اسلامي امارت پلاوی به د دوه اړخیزو لیدنو ترڅنګ د دې پروګرام په یوه ځانګړې ناسته کې هم وینا وکړي. صنعت او سوداګرۍ وزارت یاده ناسته د هیوادونو د استازو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په اړه د بحث او نظرونو د تبادلې لپاره یو مهم فرصت بللی دی.
دینی عالمانو او د لسو اسلامي هیوادونو پانګوالو پنجشیر ته په سفر کې د سوداګرۍ د پراختیا او د پانګونې د جلب ټینګار وکړ. د پنجشیر د ولایت مقام ویان سیف الدین لټون وویل چې دا پلوی د قطر، سعودي عربستان، ترکیه، بحرین، عراق، عمان، مالیزیا، فلسطین، سوریه او هندوستان د دینی عالمانو او پانګوالو څخه جوړ شوی چې مشري یې د یمن د علماو د شورا رئیس ډاکټر عبدالله الزنداني کوله. د هغه په وینا دغه پلاوی د پنجشیر له والي حافظ محمد آغا حکیم سره ولیدل او د افغانستان په ځانګړي ډول پنجشیر کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. په یاده لیدنه کې د پنجشیر والي وویل چې افغانستان اوس د هر وخت په پرتله د پانګونې لپاره ډیر چمتو دی او اسلامي هیوادونه باید د اسلامي نظام د پیاوړتیا لپاره د معارف، صحت، کرنې، قانونو او ګرځندوی په برخو کې پانګونه وکړي. یمني سوداګر او د اسلامي تمویل د پلاوي مشر خالد وویل چې د یوې ګډې طرحې له مخې شاوخوا 250 شرکتونه او پانګوال د اسلامي هیوادونو څخه هر یو به د 900 زره امریکایي ډالرو په ارزښت په افغانستان کې پانګونه وکړي. له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې او د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختګ موسسې ترمنځ د څه باندې 10,000 ډالرو په ارزښت د ګډو همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو. له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د یادې ادارې مالي او اداري عمومي مشر مولوي محمد عالم علمیار د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختګ موسسې له مرستیال محمد نور صالحي سره د ټولټال 10,626 ډالرو په ارزښت د ګډو همکاریو هوکړلیک لاسلیک کول د هیواد له زیانمنو خلکو سره د مرستې په لاره کې یو مهم ګام وباله او د ډول پروژو د پلي کېدو هرکلی یې وکړ. د یادې هوکړې د لاسلیک له مخې به یاده موسسه د خوړو نړیوال پروګرام په ملاتړ د پکتیا ولایت په ولسوالیو کې د پیښې رامنځته کېدو په صورت کې او له سروې وروسته 245 کورنیو ته نغدي او یا هم خوراکي توکي وویشي. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خبرونې د الله په امان.